ایډیټ مینو ختم شوه. ویو مینو ته راځو. ویو مینو کې د څلور آپشن چې دي دا د صفحې د کتلو لپاره دی چې صفحه تاسو کوم رقم کتل غواړئ. دلته په ورډ کې نارمل صفحه کله موږ کلیک کو یو عادي حالت صفحه وي. خو دې معنا ته مو ګورئ کله چې زه کنټرول انټر وهم ګورئ زه اوس په دویمه صفحه کې بیا مې ووهله دا دریمه صفحه ده، څلورمه صفحه ده، پنځمه صفحه ده. هغه بلینکس چې کوم یو بالکل موږ او تاسو انټر هم پکې نه ده کلیک کړی هغه بلینکس ځای نښې تقریبا ګوره 5 صفحې موږ ته په یو ځای وښودلې. نو داسې د دې هر یو ویو کې چې موږ تاسو انتخابوو د هغې سټایل بدلې کې. ویب لیاوټ زه کلیک کړم ګورئ نو دې کې ټوله یوه صفحه ښیي. ولې؟ ځکه د انټرنیټ ایکسپلورر دپاره چې کوم دغه په کارېږي هغې کې بیا که څومره صفحې د کار وکړي هغه ټوله یوه صفحه ښیي. ګوره لاندې د هغه کې سټیټس بار کې وګورئ ایس پیج نه لیکلی ځکه ټول یوه صفحه غوندې ښیي. دا د ویب د انټرنیټ صفحې غوندې درته د ورډ کې صفحه ښیي درته نارمل خو مو لیدله. ویب کې یو بل خصوصیت دی چې د ان پرنټینګ شیان هم ښیي. مثال که ته بیکګراوند ورته ورکړې ګورئ دلته راځم فارمیټ مینو نه دا خو تاسو نه دی ویلی خو ډېر اسانه فارمیټ مینو بیکګراوند ګوره زه بیکګراوند ورکوم دلته ښکاري ځکه چې دا ویب لیاوټ دی. که زه نارمل کلیک کړم یا په پرنټ لیاوټ سره هم چاپ کېږي ما ته هماغه صفحه وښیوه. ګورئ دې کې ما ته چې دغه نه ښیي بیکګراوند ځکه چې هغه ان پرنټینګ شیان دي چې نه چاپ کېږي. نو د ویب لیاوټ دغه یو بله فایده هم ده چې ان پرنټینګ شیان پکې ښیي. پرنټ لیاوټ ګوره موږ تاسو اکثره زیات استعمالوو ځکه همدغه استفاده کېږي چې کله موږ تاسو سره هم چاپ کوو هماغسې صفحه کې کار وکړو نو ډېر ښه دی. اوس ګوره دغه هلته موږ ته ښکاري چې دا اوله صفحه ده لاندې وګورئ دا بله دویمه ده همدا ډول هلته خو ټوله په یو ځای ښودله نو د چاپ او دغه خو هغسې نه وه چاپ خو داسې کېږي. پرنټ پریو کې وګورئ هر یو بېله بېله صفحه ده دا وګورئ کلوز نو هلته چې د نارمل کې وګورئ داسې ټوله یو ځای ښیي درته په دې ډېر کنفیوز کېږي سړی. پرنټ لیاوټ کې اکثره کار کوئ زما په نظر. ښه آوټلاین کې دا زه کلوز کوم یو نوی فایل راولو نو نیو آوټلاین چې کله کلیک کړو دې کې یو بل ټول بار موږ ته راځي. ګورئ دا آوټلاینینګ دا پاس راغلی او مالته لاندې راوځي. اوس چې موږ هر څه لیکو هغه ټول عنوانونه کېږي. همداسې یو شی ولیکو دا ګورئ دا ټول عنوانونه دي. اوس پاس وګورئ هیډینګ 1 هیډینګ 1 که کابل نه هیډینګ 2 جوړول غواړئ دغه بټن آپشن ډیموټ ګوره یو دی پروموټ یو دی ډیموټ. دا زه کلیک کوم ګوره هیډینګ 2 شو. دا زه کلیک کوم مثلا هیډینګ 3 کوم 3 ځلې کلیک کوم دا ګورئ دا 4 ځلې کلیک کوم مثال چې هیډینګ 4 شي. ګوره همداسې 1 2 3 4 5 دا لږ شاته کړو چې ګوره بېرته پنځم هیډینګ شي همدا ډول دا ګوره زه کلیک کوم او بس کلیک دا ګورئ پاس شو هیډینګ 6 شو. که واپس وروسته راځي دې سره واپس راځي. ښه که چېرته مثلا زه اوس افغانستان لاندې اوس معلومات ورکول غواړم عنوانونه خو مې ولیکل زه اوس غواړم چې مثلا د عنوانونو باره کې معلومات ولیکم نو نارمل لیکل باید موږ تاسو عنوان نه لاندې لیکل چې کوم یو کوو هغه باید عنوان نه وي که نه هغه باید نارمل وي. نو هغې دپاره موږ تاسو دغه آپشن کلیک کوو چې کله کلیک کوو اوس چې موږ هر څه لیکو هغه نارمل لیکل کوي. دا بالکل نارمل دی. پاس تاسو وګورئ فارمیټ ټول بار کې دلته لیکلي نارمل که افغانستان زه کلیک کوم هیډینګ دی که دلته کلیک کوم وګورئ نارمل دی. ښه که چېرته غواړئ ننګرهار مثلا د کابل نه د ډومبیا مثلا د دې باره کې معلومات لیکل غواړئ دا بره کلیک بېرته دا لږ دې خوا کړه دا ډول ته کولی شئ مثلا یو لاندې کې بل بره کې ایکسپینډ او کلاپس دا څه کار کوي. مثال ګوره یاد لرئ افغانستان هیډینګ 1 دی که بل یو هیډینګ 1 وي که نه لکه اف ډي نو دا په دې کې هېڅ وخت کې مثلا هغه کلپس کېږي نه. ګورئ زه اوس دا کلیک کوم 1 2 3 دا ګورئ یو بل کې دا کېږي کلپس کېږي ګورئ کېږي مثال افغانستان کابل دی مثال ننګرهار د ټول دی کې راجمع شول خو دا نور نه کېږي ګورئ ځکه چې دا خپله هیډینګ یو دی. هیډینګ 1 او هیډینګ 1 دا دواړه یو بل سره نه کلپس کېږي. داسې دی لکه دوه پیپونه چې اندازې سره یو ځای بس څومره چې وکړي هغې سره دغه نه کېږي. ښه بېرته زه اوس پلس کلیک کوم دا ګوره واپس بېرته هغه څه ډیټیل چې موږ کلپس کړي وو هغه بېرته ایکسپینډ شو ویښودل راته صحیح شو. د دې په ذریعه باندې شی کېږي په یو هیډینګ کې هیډینګ 1 کې ټول هیډینګونه دننه کېږي او دې سره بېرته واپس موږ تاسو کولی شو وګورو. د دې په ذریعه باندې که چېرته موږ مثلا ټول کلپس کړي وي ته یو دم 4 دانې کتل غواړې کلیک کړه ګوره 4 دانې درته وښودل افغانستان کابل ننګرهار او کونړ. همداسې مثلا 5 غواړې 7 غواړې آل بیا نارمل چې څه لیکل دي ورسره کړي هغه هم درته ښیي. ګوره دا یاد لرئ ګوره بعض وخت کې سوال راځي ټول هیډینګونه ښیي دې کې نارمل هم ښیي دې سره وګورئ نارمل نه ښیي 7 دانې هیډینګ هم نه دي. ښه که
که چېرته موږ نارمل لیکل کړي او غواړو چې صرف یو لاین دې وښیي دغه آپشن کلیک کړئ. دا وګورئ صرف 3 ټکي دلته ورکړي، مطلب دا چې دې کې دا جریان لري، مثلا نور هم څه شته. صحیح شو؟ که دا کلیک کړئ تاسو نو نارمل لیکلو یو لاین درته ښیي. او داسې کار کوي ساده یې وښیي. وګوره ټول ساده. اوس هیډنګ نه معلومېږي چې کوم هیډنګ دی کوم نه. فارمیټنګ دپاره دا استعمالېږي. راځو لاندې دلته دی کریټ سب ډاکومنټ. دا درته وایم کریټ سب ډاکومنټ څه کار کوي؟ زه غواړم د کونړ نه بل فایل جوړ کړم، یعنې زه غواړم چې کونړ بیل فایل شي، دا کلیک کوم. دا وګورئ یو لین ترې راتاو شو. دغه لین مثلا دا اوس که زه کلیک کړم ساده دې شکل کې ګورئ که دې شکل کې ګورئ، ګوره سیکشن بریک راته بیا ښیي چې مثلا لاندې بل سیکشن دی. خو دا یو بیل فایل شو. د دې ثبوت هله معلومېږي. ګوره چې لږ تاسو نور لیکل هم پکې وکړئ. ښه دا لیکل موږ وکړه. اوس زه غواړم چې دا سیف کړم. ګوره دې سره موږ تاسو کریټ کړه، کریټ سب ډاکومنټ دې بټن سره سیف کېږي. اوکې وګورئ نوم غواړي کمال خان بیکو سیو. دا وګورئ صرف ادرس یې پاتې شو. ځای هم درته ښیي چې کوم ځای کې سیف شوی دی. دا زه کلیک کوم ګوره همالته اوپن کېږي کونړ، صرف کونړ اوپن شو. ولې؟ ځکه چې موږ وویل چې هغې سب ډاکومنټ په ذریعه باندې کوم عنوان چې ته کلیک کړې هغه بیل فایل جوړېږي. بیا ته کولی شې بیل سیف هم کړې. ګوره دا کلوز که همدلته یې بېرته کتل غواړې همدغه ادرس چې کوم یو باندې موږ سیف کړه دا کلیک کړه واپس هماغه لیکل دلته هم ښیي. او که مای ډاکومنټ ته لاړ شي هلته وګورئ هلته به هم سیف شوی. ګوره مای ډاکومنټ دلته وګورئ کمال خان چې اوپن کړئ تاسو کتلی شئ. نو دا پرېږدو. ښه اوس که چېرته مثلا دا ننګرهار د ده نه موږ مثلا غواړو چې یو بل فایل جوړ کړو. یو منټ دلته کلیک کوو دا ایکسپینډ کوو. زه غواړم چې ننګرهار نه بل فایل جوړ کړم. کریټ سب ډاکومنټ بېرته پښیمانه یم ډیلیټ یا ریموو سب ډاکومنټ. ګورئ کریټ ریموو کریټ ریموو بېرته پښیمانه شوئ. ښه زه کریټ مې که زه غواړم چې دې کې لیکل نه کوم یو بل فایل مې تیار جوړ کړی هغه پکې اډ کوم نو دا بټن به کلیک کړئ. انسرټ سب ډاکومنټ کوم ډاکومنټ پکې اډ کړئ پیس. دا وګورئ بل جوړ شوی ډاکومنټ دلته اډ شو. انډو بیا یو ځل وغه کې انسرټ دا مې کلیک کړه دلته ورته به زه بل فایل خوښ کړم او بیا اوپن بټن به کلیک کړم. ما ډبل کلیک کړه پیس ځکه ډایرکټ راغی اوپن. دا وګورئ ښه دا هم زه انډو کوم. امید ده په دې هم پوه شوي یاست. په دې دا څه کار کوي که چېرته موږ مثلا ګورئ دلته یو څو لینه لرو غواړو چې دغه فایل په منځ نیم کړو. مثلا زه نه غواړم چې دا مکمل سیف کړم نیموم یې صحیح دی. نو دلته وګورئ دغه بټن راغلی ده سپلیټ سپلیټ ډاکومنټس. دا کلیک کوم ګورئ دا بیل شو. دا یو بیل ډاکومنټ شو دا یو بیل. که بېرته یو ځای کې خیال کوئ ګورئ د آخري حصه کې به ماوس راولئ کلیک بیا کوئ او ټول به سلیکټ کړئ تر سره پورې. که غلط هم سلیکټ کړه دا مرج نه آن کېږي تل به ډسیبل وي یعنې بل کېږي نه. ګورئ که معمولي زه اخوا دېخوا سلیکشن نه وکړم دا وګوره کار نه کوي. بیا به ورسره سردردی دې ځای نه کلیک وکړئ دلته پوره تر دې ځای پورې بیا ورته یو مرج بېرته خپل حالت ته راځي. وګورئ بېرته سره یو ځای شو. او لاک ډاکومنټ دا بلکل بنده وي مثال بس دا دې کې اوس موږ چینجز کولی شو که نه دا هغه وخت کار کوي چې کله سیف شوی ګوره دا لاندینی سیف شوی دې ته راځو ګوره چینجز پکې کېږي. خو چې کله زه دا کلیک کړم او یس وایي سیف یې که که نه سم سیف شوي هغه ته ضرورت نه و چې موږ هغه سیف کړی وي. دا وګوره اوس چینج لیکېږي لاندې لیکلي دا ډاکومنټ از ناټ اویلیبل بیکاز د ډاکومنټ از لاکډ فار ایډیټینګ. دې په ذریعه باندې موږ تاسو شی کولی شو لاک کولی شو. دا زه لرې کړم واپس موږ کولی شو چینجز پکې وکړو. امید ده دا هم زده کړی واقعا لږ دا درس د هغه غوندې دی او زیات پریکټس به وکړئ. تقریبا یو ورځ په خواري وکړئ انشاءالله ډېر زر به زده شي.